سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دوه نوې جملې جوړوم. دوستانو هغه جملې دي چې په زموږ ژوند کې ته استفاده کیږي. موږ استعمالو دا جملې کله چې موږ چاته وایو مهرباني وکړئ ودرېږئ، یعنی پاسئ. مهرباني وکړئ ودرېږئ په الماني ژبه کې داسې وایو bitte steh auf. bitte steh auf. او کله دوستانو چې موږ چاته وایو مهرباني وکړئ کښېنئ، مهرباني وکړئ کښېنئ، نو په الماني ژبه باندې ډېر ویل کېږي هر قسم جملې دي، خو زه تاسو ته وړه جمله وایم. تاسو هم ویلی شئ چې bitte sitzen، bitte sitzen، مهرباني وکړئ کښېنئ. دوستانو که تاسو غواړئ الماني روانې خبرې زده کړئ، تاسو کولی شئ یوټیوب څخه هم استفاده وکړئ او زما د ټیک ټاک څخه هم استفاده وکړئ. دواړه اکاونټونه فالو کړئ. هر کوم پوښتنه لرئ تاسو خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ، تاسو به انشاءالله زه په وخت سره جواب درکړم.